له فراه وروسته په کندوز کې پر یوې دیني مدرسې د بهرنیو ځواکونو برید. نن له غرمې وروسته د کندوز دشتیارچي ولسوالۍ د تاڼیو کلي د ګجر اخندزاده په مدرسې داسې مهال برید وشو چې د طالب العلمانو د دستاربندۍ مراسم پکې روان وو. د پیښې له ځایه د کندوز حوزوي روغتون ته تر مازدیګر 30 ټپیان او 15 جسدونه راوړل شوي. د قربانیانو کورنۍ د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي یادوي چې شمېر یې نږدې 200 تنو ته رسي. د لغمانو په سیمه کې د ګجر اخندزاده په مدرسه باندې یوه نیمه بجه تیارو انداخت وکړو او ډېر زیات انداختې پرې وکړو او تقریبا د 50 نفرو شاوخوا کې به شهیدان او د 100 یا 1.5 نفرو شاوخوا کې به زخمیان لري، شدید زخمیان چې دا اوس باندې موټر صحیح چلوي زخمیان تقریبا 12 بجې وې چې تقریبا 50 نفر شهیدان دي او تقریبا 1.5 نفر زخمیان دي چې موږ وخت نیملار لاړ خپل تر زوی راځي که نور حالات ډېر خراب دي. شول سواله کې دا سبای اولین بمبار د داشکه پیرونه دی هغه چرخه کنه کېدل بال هغه په جګړه ټو قاریان مولانا بسته ماجی په دې په محل مړي هر څه په ځمکه پراته دي. اینجا میتابور بودیم تیور کار میکنم تیور اومد زد ماری دستاربندی را زده کل ملت زده است از ما 3 بچه ماست معلومی دي په زرا او مخلوق ناس نه په زرا او دا ټول ورو ماشومان دي قسم خدای چې په خپل وځي د چا سر نه چا پښې نه څوک د کندوز امنیتي مسؤلین بیا د کمرې مخ ته خبرې نه کوي، خو رسنیو سره د معلوماتو شریکولو پر مهال وویل چې برید د طالبانو په یوې نظامي غونډه شوی چې مهم طالب قماندانان پکې وژل شوي دي. د کندوز امنیه قماندان عبدالحمید حمیدي وایي دې برید کې 20 وسلوال طالبان چې وایي د تاجکستان او 2 نورې د پاکستان اتباع وژل شوي او د ملکي وګړو د مرجوب له پاړه څه نه وایي. روغتون ته د پیښې په تړاو د معلوماتو اخیستو لپاره ورغلو. دا چې د دشتیارچي او مرکز ترمنځ 80 کیلومتره واټن دی او لارې هم خرابې دي، نو ځینې ټپیان نه دي رارسېدلي. د سیمه ییز روغتون مشر ډاکټر محمد نعیم منګل وایي تر 5 بجو پورې دغه روغتون ته 10 تنه ټپیان او 15 تنه جسدونه وروړل شوي چې په ټپیانو کې 10 تنه ماشومان هم شامل دي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې په برید کې ټوله مرجوب له دیني عالمانو د مدرسې شاګردانو او د شاګردانو د کورنیو غړو ته اوښتې ده او د دوی هیڅ ملګري پکې نه وو. عبدالله ساحل، شمشاد رادیو ټلویزیون، کندوز، دشتیارچي ولسوالۍ.